نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. حل عقد شورا. دوستانو فاروق اعظم یم. نن د 1404 هجري شمسي د غبرګولي د میاشتې درېیمه ده. د تېر شپږو پیغامونو په تعقیب د اسلامي نظام تشکیلاتي چوکاټ په سلسله کې زموږ د نن ورځې اووم بحث د حل عقد په شورا دی. موږ د مخه ویلي وه چې د افغانستان د شرایطو او حالاتو سره سم اسلامي امارت باید 3 شوراګانې ولري چې هر یوه په خپل ځای کې ډیره مهمه او نظام ته حیاتي ده. د 3 واړو شوراګانو شتون دندې او د فیصلو الزامیت قانون توضیح کوي. یوه د دغو 3 شوراګانو څخه د حل عقد شورا ده چې موږ ورته پښتو کې د مشرانو جرګه ویلی سو. دا جرګه د اهل رایه، علماو، متخصصینو، مخورو او له هغو نخبګانو جوړه ده چې د وطن پیچلي مسایل حلولی او روانه خبر راټولولی سي، غوټه کولی سي او جوړولی سي. دا شورا د هیواد د مشر او حکومت څنګ ته دایمي منظم کار کوي. د دې شورا له مهمو دندو یوه هیواد ته د مناسب مشر تشخیص او کاندید کول دي. د حل عقد شورا جوړښت، د غړو مواصفات او دندې په ننني پیغام کې تاسې اورئ. دویمه شورا د ټول ملت په نمایندګي د لویو ملي تصامیمو د نیولو شورا ده چې موږ ورته په تاریخي لحاظ لویه جرګه ویلی سو. دا د افغانانو عنعنوي جرګه ده چې ملي او نړیوال شهرت لري. د ضرورت په وخت کې دایریږي او د هیواد لپاره لوی فیصلې کوي. هیواد ته مشر لویه جرګه ټاکي. لویه جرګه د حل عقد شورا یا مشرانو جرګې لخوا د هیواد د مشرۍ لپاره د معرفي سوي کاندیدانو له منځه یو تن غوره کوي. د هیواد لپاره د اساسي قانون تصویب، د ملي بحران مدیریت، د بل هیواد سره د جنگ اعلان او پر داسې نورو مهمو ملي مسایلو غور د لوی جرګې کار دی چې تفصیل به د لوی جرګې په بحث کې بیا واورئ. دریم د ولس د نمایندګانو شورا چې موږ ورته ولسي جرګه ویلی سو. ولسي جرګه د ملت منتخب نمایندګان دي چې د مشر، د حکومت او ملت ترمنځ د پل او د تفاهم د مؤثرې وسیلې کار ورکوي. ولس پر نظام راټولوي او په مرسته یې ورهڅوي. د دې شورا په باره کې به هم وروسته مفصل وغږیږو. نن د شورا د حل عقد د شورا بحث دی. دوستانو، د اهل حل عقد یا حل عقد یا عقد حل یا عقد حل شورا چې د ننني پیغام موضوع ده یو اسلامي اجتهادي اصطلاح ده چې ذکر یې په مستقیمه توګه په قرآن و سنت کې نه دي راغلي. د حل عقد په نوم شورا د صحابه کرامو په وخت کې هم نه وه، خو عملي مفهوم یې په بارزه توګه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هم د خلفای راشدینو په وخت کې موجود و. دا اصطلاح په کتبي شکل اول قاضي ابوبکر البقلاني رحمت الله علیه، وروسته ابو الحسن ماوردي او ابو یعلا الفراع دا استعمال کړی ده. تر دوی وروسته بیا امام غزالی صاحب، امام الحرمین جوینی، عبدالرحمن ابن خلدون، قلقشندی، سعد الدین تفتازانی، امام عبدو او شیخ رضا په خپل وار دا اصطلاح کارولی ده. د حل عقد شورا د ټولنې د سیاسي ثبات یو مهمه مرجع ده. دا ځکه په دغه شورا کې د ولس مخور او د ټولنې متنفذین لکه دیني علما، سیاسیون، عسکري، ټولنیز، اداري، مالي او نور مسلکي و فني ماهرین شامل دي. دوی هغه کسان دي چې پراګنده تیتوپرک موضوعات راغونډولی سي، لکه څوک چې تیتوپرک شیان راټولو غوټه او مناسب بار ځینې جوړ کړي چې وړل یې اسان سي. حل عقد شورا هم د مسایلو په باره کې دغه کردار ادا کوي. همداسې د حل عقد شورا یوه پیچلې او مغلقه موضوع حل اسانه کوي. حل عقد شورا په سیاسي، اداري، تشریعي، قضایي او نورو عامه مسایلو کې د مسلمانانو د ژوند د نظام په جوړولو کې مهم کردار لري.
د حل وقت په شورا کې هغه دیني علما، د ټولنې مخور، د قدرت و نفوذ کسان، د ولس د عامه مصلحت او د ټولنې د احتیاج د مختلفو رشتو ماهرین شامل دي چې د ټولنې خلک د اړتیاو عامه مصلحت په وخت کې مراجعه ورته کوي. د اهل حل عقد شورا له هغو پوه کسانو جوړه ده کوم چې اهل اختیار، اهل اجتهاد، اهل رایه، اهل تدبیر وي او د اسلامي ټولنې د مصلحتونو په ساتنه د امت په مهمو چارو کې د پریکړې او د مشر په پیدا کولو کې رغنده ونډه درلودلی سي. په دغه شورا کې داسې مؤثر کسان شامل دي چې د ولس مهم مسایل حلولی سي او یا یو موضوع سره راټوله او غوټه کولی سي. د اهل حل عقد شورا د داسې کسانو څخه جوړه ده کوم چې دیني، عسکري، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي پوهه لري. اهل حل عقد هغه کسان دي چې د ټولنې په مهمو چارو کې د پریکړو پوهه او جرأت لري. دوی د علماو، مشرانو، سیاستوالو، د ټولنې د متنفذینو او مشهورو کسانو او د ملت استازو څخه دي چې د امیر یا مشر په تشخیص کې ښکاره کردار ادا کولی سي. یو شمیر علما وایي چې عوام د حل عقد د شورا غړي او یا د مشر د تعیین په عملیه کې برخه نشي اخیستی. دا ځکه د هیواد د مشرۍ لپاره د یو چا د کفایت او اهلیت پیژندل بېسوادو خلکو ته ګران کار دی. امام رملي او امام زحیلي وایي چې عوام د امیر یا خلیفه په تشخیص کې کمزور او په انتخاب کې لازم کردار نشي ادا کولی. مشوره باید د هغه چا سره وسي چې وړې وي او د مشورې اهلیت ولري. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق الله العظیم. شیخ عبدالباقی حقانی هم په دې نظر دی چې عوام د مشر په سم تشخیص کې لازم کفایت نه لري. دا خبره داسې تکمیلېدای سي، موږ یې کولی سو تکمیلولی سو چې د مشر تشخیص د حل عقد د شورا کار دی او غوراوی بیا د ټول امت حق دی چې مستقیم یې تمثیلوي دا حق او که غیر مستقیم. د خلفای راشدینو تشخیص اصحاب حل عقد کاوه او رایه بیا عامه رایه بیا په مسجد نبوي کې مستقیما امت ورکړ. زموږ اوسني شرایط دا ایجابوي چې د مشر تشخیص او غوراوی دواړه د اهل ذکر او صاحبان بصیرت لخوا دي یا د حل عقد لخوا وسي. د حل عقد شورا غړي هغه کسان دي چې د ټولنې په اوضاع او شرایطو پوه دي او د امیر یا خلیفه د ټاکلو لپاره اهل باکفایت کاندیدان لویې جرګې ته معرفي کولی سي چې هغه یې له منځه یو تن اصلاح غوره کړي. یعنی حل عقد شورا به امیر پیدا کوي، غوره کوي به او لویه جرګه د ملت په نمایندګۍ به هغه بیا تعیین مقرر کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بعثت له اولې ورځې د خپلې ټولنې د اصلاح او هغې ته د یوې نوې مرفع شکل د ورکولو چې پر توحید او عقلانیت یې بنیاد کار کاوه. په یثرب کې د اسلامي تمدن روح پوه کړه او پر دغه ښار یې د مدینه منوره نوم کښېښود چې نور منحط قبیلوي روابط چې د هغه وخت د خلکو ژوند یې تنظیماوه پاته او د تمدن پر لور د نوو تعلیماتو سره حرکت و. دغسې یو حرکت د اسلامي دولت بنیاد کښېښوی او دغه دولت د کارونو د ښه تنظیم لپاره شورا او د اهل علم و خبره مشورو ته ضرورت درلودی. د اهل حل عقد و مشورو ته ضرورت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته نور هم ډیر محسوس سو. دا ځکه وحی او الهي هدایت په مستقیمه توګه نور د امت مشرانو ته نه و. شورا د اسلامي نظام یو مهم رکن او د حل عقد شورا یو مهم ډول دی. الله پاک د هغو مؤمنانو صفت کړی دی چې کارونه په مشوره دي و امرهم شورا بینهم. مشر ته یو منظمه شورا پکار ده چې دایمي یو څنګ ته وي. پکار ده چې ټولو خلکو ته معلومه وي دا شورا، هسې نه چې که دی وغواړي بیا شورا وي، که نه وغواړي شورا نه وي. مختار احمد فرمایي د اهل عقد شورا پریکړې الزامي دي. د ثقیفه بن سعیده پریکړه او یا د عثمان رضی الله تعالی عنه په تعیین کې د شپږو تنو صحابه کرامو پریکړې الزامي وي. پخوا د اهل عقد شورا خلک یوازې قومي مشران او اهل شوکت و، بیا دیني علما ورزیات سو او اوس ټولنې د مختلفو
رشتو مؤثر اهل خبره کسان باید په شورا د حل و عقد کې شامل وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته کله چې د هغه د ځای ناستې په مخه په سقیفه بني ساعده کې د مسلمانانو مشران راټول سو او خلیفه یې ونوماوه او بیا یې هغه عامه رایې ته په مسجد نبوي کې وړاندې کړي، دا یې وښول چې د خلیفه د تعیین او د هغه د مشروعیت مصدر ولس دی. د سقیفه بني ساعده غونډه د حل و عقد شورا موږ بللی سو، خو دا ولس دی چې پر ځان تر ټولو غوره او متقي څوک حاکم او مشر ټاکي او هغه ته د خپل ژوند د امورو د تنظیم واک ورکوي. په مقابل کې مشر مکلف دی د ولس د دیني او دنیوي ارزښتونو او مصالحو ساتنه او پالنه د هغه تړون مطابق وکړي چې مشر یې د ولس سره کوي. خلک باید د اهل حل و عقد شورا د غړو په انتخاب کې مهم رول او د اهل حل و عقد شورا بیا د ولسمشر په تشخیص او نور ورسپارل سوو دندو کې لیاقت د دندو د اجراتوان او په دندو کې بشپړ ازادي ولري. ځینې علماء کرام وایي چې د اسلامي ټولنې او هیواد مشر د هغه ټولنې او هیواد اولو الامر دی او ځینې بیا وایي چې په ټولنه کې د حل و عقد کسان اولو الامر دي. دا ځکه قرآن کریم ویلي دي د امر خاوندان یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ابن تیمیه رحمت الله علیه د امر څښتنان عمرا او علما بولي. علما کرام وایي چې که یو هیواد کې د مشر تعیین یا مشروعیت مسئله مطرح وه، دا د حل و عقد شورا کار دی چې په دغه مورد کې فیصله وکړي. د حل و عقد شورا په هغو مسایلو کې حکم کوي چې صلاحیت یې دی. په عباداتو او معاملاتو کې چې صریح نص موجود وي د حل و عقد شورا اجتهادي حکم نشي کولی. همدارنګه په کوم مسلک او موضوع کې چې نه پوهیږي په هغه کې هم حکم نشي کولی. پر کومه مهمه ملي موضوع چې مشر حکم کوي هغه به د اهل حل و عقد شورا سره تر مشورې وروسته کوي. په مهمو ملي مسایلو کې د اصحاب حل و عقد مشوره شرط. داسې موارد بیا اساسي قانون تشریح کوي چې مشر به په کومو مسایلو کې مشوره کوي او شورا څه وخت ملزمه ده. دا ځکه مشر نایب د امت دی او دا امت دی چې څومره صلاحیت مشر ته ورکوي. ځینې علما وایي چې د حل و عقد شورا غړي به مجتهد وي چې د فتوا د ورکولو شرایط ولري، خو اوسني شرایط کې دا اجتهادي شرط نه دی. دا حتمي نه ده چې د حل و عقد شورا هر غړي به مجتهد په حد کې وي، بلکې د ټولنې هر هغه مخور کس د حل و عقد شورا د غړیتوب وړ دی چې په ټولنه کې نفوذ لري، د هغه ټولنې د مشکلاتو د حل وړتیا لري او یا یو مسلکي څوک دی چې د فن و مسلک په لحاظ په ټولنه مؤثر دی. څرنګه چې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته بل پیغمبر وحی نسته، نو اجماع د امت پر یو موضوع معتبره ده. په مورد کې ډېر احادیث را نقل شوي دي چې هغه زه په لیکلې توګه زما سره موجود دي. د سواد اعظم خبره ده لا تجمع امتي على الضلاله فعليكم بسواد اعظم. ما امت پر ضلالت ګمراهي نه راټولیږي، د سواد اعظم یا اکثریت سره اوسیږي. دا د ترمذي حدیث دی. د سواد اعظم څخه هغه لویه ډله ده چې د حق او صراط مستقیم پیروي کوي. دا حدیث د یووالي، اتفاق او د حق د لارې پیروي کولو ته د امت لارښوونه کوي او د هغو ډلو یا افکارو څخه ځان ساتلو ته موږ هڅوي چې د اکثریت له لارې څخه جلا وي او د اقلیت اختلاف یا ګمراهۍ سبب ګرځي. دا د مسلمانانو لپاره یو مهم اصل دی چې په هغو حالاتو کې چې اختلاف شتون لري باید د شورا د فیصلې ملاتړ وکړي. د ټولنې او جماعت سره پاتې کېدل نه یوازې د مسلمانانو د بریا راز دی بلکې د ایمان ساتلو یو مهمه وسیله هم ده. ځکه چې بخاري او مسلم دواړه حدیث را نقل کړی دی چې من فارق الجماعه شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. چا چې له جماعت سره د یوې ګوتې په اندازه ځان لرې کړي هغه له خپل غاړې د اسلام پړی لرې کړي. اسلام ټولنیز ژوند د جماعت اهمیت او له بیلتون څخه د ځان ساتلو لپاره تاکید کوي تر څو د ایمان کمزوري او د شیطان وسوسې له منځه ولاړې سي. نسائی حدیث نقل کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بالجماعه، په جماعت ټینګار وکړئ ځکه
لیوه یوازې هغه څاروي ښکار کوي چې له رمې سجله سوي وي. په بل حدیث کې ذکر سوي دي چې الشیطان مع الواحد، شیطان له یو تن سره دی، خو له دوو تنو لرې ګرځي. شورا د قرآن او سنت د صریح احکامو خلاف حکم نشي کولی، خو په مباح مسایلو کې په فیصله کې آزاد وي. څرنګه چې په اسلامي نظام کې د بیان ازادي اصل دی، نو ځکه د شورا غړي باید تر هیڅ ډول اجبار او فشار لاندې نه وي او د ټولنې د علیا مصلحت د تامین په منظور به هغه مشوره ورکوي چې حق یې ګڼي. څرنګه چې تر خلفای راشدین وروسته د شورا موضوع ته د اسلامي امت حاکمانو لازمه توجه ونه کړه، له بعد مرغه اوس مسلمانانو ته دا مفهوم محجور دی او حاکمان اکثر مستبد دي. ټول تاسو تاریخ د اسلام وګورئ، دا اوس وګورئ. که اوس په ځینو هیوادونو اسلامي هیوادو کې شورا سته، هغه هم اکثره د غرب لخوا د دیموکراسي په چوکاټ کې هغه هم نیمګړی راڅرګندېږي. خو له نیکه مرغه پښتانه خپل ځان ته د مشورو او جرګو نظام لري چې موږ یې دلته د اسلام د اصولو په چوکاټ کې باید تقویه کړو. ځکه خلک په پوه دي، خلک ورسره بلد دي، دا چې نوی شی راوړو هغه سخت دی. شی چې لرو هغه باید د اسلام په چوکاټ کې را تقویه کړو. په تاریخي لحاظ د حلواقت شورا دایمي نه ده، بلکې د یوې مشخصې مهمې ملي مسئلې په باره کې را غونډه کوي، لکه سقیفه بن ساعده جرګه یا د دریم خلیفه د انتخاب شپږ کسیزه شورا چې د مشر د غوراوي لپاره راټول سوه او د دغه مهم کار د ترسره کولو وروسته منحل سوه. خو زموږ په اوسني شرایطو کې په دولتي نظام کې د یوې مقتدرې حل و عقد شورا یا مشرانو جرګې دایمي موجودیت بالکل ضرور دی. د اهل حل و عقد شورا د ولس له منځه د هیواد مشر، خلیفه یا امیر ترشیح یا کاندید کوي او لوی جرګې ته د غوراویو تقرر لپاره معرفي کوي. د حل و عقد شورا د ملت نماینده جرګه نه ده، بلکې اهل خبره ده، د پیچلو مسایلو د حل توان لري، د خپلو مواصفاتو په سبب د مشر د تشخیص صلاحیت لري. لوی جرګه د ولس قانوني نماینده ده. څرنګه چې د مشر د تعیین واک شرعاً د ولس سره دی او لویه جرګه د ولس قانوني نماینده ده، نو ځکه د مشر د تعیین او تقرر واک د لوی جرګې دی. د خلیفه تعیین او تقرر ډیر مهم کار دی چې د حل و عقد په څو کسانو اوسنۍ شرایطو کې مناسب کار او ملي مصلحت نه دی. پر سقیفه یا اصحاب السته زموږ حالات قیاس کول قیاس مع الفارق دی. هلته د هر چا مقام په ټولنه کې معلومو، اوس نه دی. د سقیفه هر یو کس په امت کې محترم او د باور وړ و، د ټول امت ارزوګانو نمایندګي یې کولی سوی. خو اوس حالات او شرایط داسې نه دي چې د حل و عقد په نوم څو کسه چې په ولس کې مقام نه وي معلوم د برسر اقتدار مشر لخوا راوغوښته سي او مشر وټاکي. داسې کسان اوس موږ نه لرو چې د ټول افغانستان خلک یې پیژني، ورته محترم او فیصله یې خپله وګڼي. حتی یوه ولسوالۍ کې داسې کس اوس نشته چې د هغه ولسوالۍ ټول خلک یې فیصله ومني. نو ځکه اوس د مشر په انتخاب کې باید ډیر دقت وسي. د مشر په تعیین او تقرر کې باید ټول ملت د یوې دقیق قانوني عملیې له لارې مطرح وي، پر کوم چې اوس دا د موږ کار کوو او ستاسې حضور ته وړاندې کوو. دوستانو، ابوبکر رضی الله عنه په سقیفه بني ساعده کې ترشیح یا کاندید سو او په مسجد نبوي کې عامه رایې ته وړاندې سو. عامه بیعت یې واخیستی، خو بیا یې هم تر 6 میاشتو ځان رسما مشر نه ګاڼه، تر څو له یمن او ټول اسلامي قلمرو څخه د مشرتوب سره د رضایت احوالونه او بیعتونه ورته رسېدلي. د عثمان رضی الله تعالی د خلافت په مورد کې 6 کسانو 2 تنه عثمان او علي رضی الله عنهما له خپله منځه کاندید کړ. یو عثمان پکښې دوی عثمان رضی الله تعالی پکښې غوره کړي او هغه بیا مسجد نبوي ته د عامه رایې لپاره بوتي. باید موږ متوجه سو چې د خلفای راشدینو وخت کې په مدینه منوره کې مسلمانان ټول یو بل سره پیژندل او ټولنه کې د هر چا ځای معلوم و. د ابوبکر ځای معلوم و، عمر رضی الله تعالی عنه، عثمان رضی الله تعالی ټولو د هر یو ځای په ټولنه کې معلوم و. په ترشیح او انتخاب کې خلکو مشکل ډیر نه درلودی. خو اوس د افغانستان په 40 میلیوني هیواد کې ټول خلک یو بل نه سره پیژني
د هر چا مقام نه دی معلوم. باید د یو دقیق میکانیزم له لارې د امارت یا خلافت یا مشرۍ لپاره وړ کسان تشخیص او بیا یو پکښې کې غوره سي. په دغه مهمه ملي او حیاتي عملیه کې ډیر احتیاط او غور پکار دی. نو ځکه دلته زموږ په طرحه کې مشر تر 2 تصفیو او فلټرونو تیریږي. د حل وخت شورا لخوا چې اهل خبره دي دی کاندیدیږي او لویه جرګه یې چې د ملت قانوني نمایندګان پکښې راټول دي غوره او مقرر کیږي. د حل و عقد شورا د غړو مواصفات په بل پیغام کې خپریږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. د حل و عقد د شورا یا مشرانو جرګې دوهمه برخه. د حل و عقد شورا د غړو مواصفات: امام نووي او امام ابوبکر الجصاص د حل و عقد د شورا د غړیتوب مستحق کسان پر 2 برخو ویشلي دي. اول د دیني پوهې او تقوا خاوندان او دوهم د عقل و رای او تجربې څښتنان. د دیني پوهې او تقوا خاوندان هغه کسان دي چې په دیني علومو کې لوړه پوهه ورسره تقوا لري. دوی د اسلامي شریعت په حکمونو او د امت په مصلحت پوهیږي. د دوی مشوره ځکه مهمه ده چې د شریعت د حکمونو په رڼا کې د امت ستونزې حل کولی سي او سمې پریکړې کولی سي. دوی د خپل علم په برکت د ولس د امامت لپاره یو وړ شخص موندلی سي. دوهم د عقل رای او تجربې څښتنان بیا هغه کسان دي چې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، نظامي او د ژوند په مادي چارو کې تجربه او مهارت لري. دوی د ولس مخور او متنفس کسان دي چې د خلکو د حالاتو د ستونزو او اړتیاو درک کولی سي. د دوی مشوره ځکه ارزښت لري چې د دنیا یوي چارو په تنظیم او ښه مدیریت کې مرسته کوي او د امام په غوراوي کې دقت کوي. د حل و عقد شورا په حقیقت کې د هیواد د اکثریت د دیني، سیاسي او ټولنیز اقشارو فکري نمایندګي کوي او یوه داسې وسیله ده چې د مختار احمد الاحمر په قول په ټولنه کې د اضطراب او فتنې مخ نیسي. ابو نصر محمد الفارابي د یو داسې ټولنې او حکومت تصور موږ ته وړاندې کوي چې د عقل او فضیلت پر بنسټ جوړ وي. په دې ټولنه کې د مشر لپاره ضروري ده چې حکمت ولري، د خلکو ګټې وپیژني او په نظر کې ونیسي. الفارابي باور لري چې د یو مشر شاوخوا عالم، فاضل او د عقل او حکمت لرونکي مشاورین باید وي څو د ټولنې ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغه د یو داسې نظام وړاندیز کوي چې په هغه کې د شورا اصل د علم ارزښت او د خلکو د اړتیاو درک کول مرکزي رول لوبوي. ابوالحسن الماوردي په احکام سلطانیه کې بیا اهل حل و عقد هغه کسان بولي چې عادل وي، علم ولري او صاحب د رای او حکمت وي. په دغه کې عمرا د امور واک لري چې دا د امور واک لري. چارواکي چې موږ ورته وایو دا علماء کرام، مشران، سیاستوال او د ولس مخور کسان شامل دي. دینداره، ښه اخلاق ولري او له سپکو کارونو ځان وساتي. هغه پوهه ولري چې د سمې پریکړې کولو لپاره اړینه ده. د مسلمانانو د واکمنۍ لپاره د وړ کس د پیدا کېدو پوهه ولري او د امت د ګټو ساتنه وکړی سي. الماوردي وایي خلافت یا امت ماوردي وایي خلافت یا امامت د امت یا ولس حق او اختیار دی چې څوک غوره کوي او څوک نه غوره کوي. او وایي خلافت د امام او امت ترمنځ ایجاب و قبول دی. الموسوعه الفقهیه دا بیا د اهل العقد صفاتو کې عدالت، علم، حکمت، شوکت او اخلاص راوړي. په عدالت کې د شهادت شروط شامل دي. د اهل العقد شورا غړي به دومره علم لري چې ټولنې ته سم مشر په پیدا کړی سي. اهل حل و عقد باید د رای او حکمت څښتن وي چې د ټولنې مسالې او ګټې وپیژني او خوندي یې کړی سي. شوکت دا معنا چې مخور کس وي، خلک احترام کوي او خبره یې مني. اهل حل و عقد کسان یا د مشرانو جرګې غړي به اخلاص لري، نظام ته به مخلص وي او نصیحت به خپل اخلاقي دنده او د نظام د استحکام وسیله ګڼي. عبدالرحمن ابن خلدون
باور لري چې حکومت د خلکو د خدمت او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره دی او د دې لپاره مشوره او د عقل کارول اړین دي. د هغه په اند د حکومت دوام او بریا د ټولنې د غړو ترمنځ د ټولنیز اجماع، عدالت او د خلکو د ګټو ساتلو پورې تړلی دی. د ابن خلدون په نظر عدالت د حکومت د پایښت لپاره یو اساسي اصل دی. هغه باور لري چې د هر حکومت مشروعیت د خلکو په ملاتړ او د حکومت په چارو کې د خلکو د شمولیت او مشورې په اندازه پورې تړلی دی. ابن رشد په سیاست او حکومت کې د عقل، مشورې او حکمت پر رول ډېر ټینګار کړ. د هغه په اند شورا په ټولنه کې د عدالت د تأمین او نظام د استحکام لپاره ډېره اړینه ده او حکومت باید د پوهانو او عالمانو سره چې اهل عقد دي مشوره وکړي. د ابن رشد په نظر د حکومت هدف د خلکو د اوسایي او عدالت تأمین دی او شورا د دې لپاره یو مهم میکانیزم دی چې د ټولنې د مختلفو غړو نظرونه پکې شاملیږي. هغه د شریعت او عقل ترمنځ د همغږۍ پلوی دی او باور لري چې د شریعت تطبیق لپاره مشوره او د عقل څخه کار اخیستل دا ضرور دي. او دا د حل و عقد شورا یو مهمه ځانګړتیا ده چې پریکړې باید د شریعت په رڼا کې د پوهې پر بنسټ وکړي. د حل و عقد شورا د غړو مواصفات: بالغ، عاقل، آزاد او مسلمان بوي. دا اول شرطونه دي. بالغ او عاقل به څه کوي؟ د مشرانو جرګې غړي یا د حل و عقد د شورا غړي هغه به عاقل او بالغ څه کوي چې پر ماشوم لیونی د دین او ټولنې تکلیف نشته. آزاد به څه کوي چې پر مرئي او هغو کسانو چې تر استعمار لاندې دي او یا داسې مستبد حکومت لاندې ژوند کوي چې آزاد نظر نشي ورکولی، مسؤلیت نشته. د مرئي اول مسؤلیت ځان آزادول دي. تر استبداد لاندې خلک باید اول د فکر، عقل او بیان د ازادۍ بندیخانه ماته کړي. مسلمان ځکه باید وي چې د غیر مسلمان سره د مسلمان ټولنې اسرار نه باید شریک سي څو ضرر ونه رسیږي. د وطن سړی به وي. د حل و عقد شورا غړي، د مشران جرګې غړي باید د وطن سړی وي. د حل و عقد شورا غړي باید د بل وطن سړی نه وي، که څه هم مسلمان او عادل وي. دا ځکه د بلې ټولنې سړی د دغې ټولنې خصوصیات نه پیژني او مشکلات یې نه جوړ معلوم. دغه سبب دی چې په آیه کریمه کې د اولو الامر منکم ذکر شوی دی. عادل او متقی به وي. د شورا غړي د ټولنې د ستونزو د حل، خلکو ته خپل حق ورکول، د نظم د ټینګښت او د اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره به عدالت او تقوا د اهل حل و عقد لپاره د مشرانو جرګې د غړي لپاره ډیر مهم کار دی. قرآن کریم فرمایي ان الله یأمر بالعدل. امین به وي. څرنګه چې د حل و عقد شورا غړي د هیواد د مشر د انتخاب په شمول د وطن ډیر مهم کارونه کوي، نو ځکه باید امانتدار وي، خپل امین وي چې د خلافت امانت و اهل ته وسپاري. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. د پیغمبرانو یو صفت او چې امین و. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر بعثت د مخه لا په امین صادق مشهور. ټول پیغمبران امین و. نوح، هود، صالح، موسی علیهم السلام دا ټول خپل قومو ته به ویل انی لکم رسول امین. کفایت به لري. د حل و عقد شورا غړي باید با کفایت وي. دا ځکه مشر دوی پیدا کوي او هغه کاندیدوي. دا خو یو ډېره لویه وظیفه ده. جسمي او فکري توان به لري. د شعیب علیه السلام لور و پلار ته وویل چې موسی علیه السلام استخدام کړه چې قوي او امین دی. علم به لري. زه همیش وایم چې د الله په ټولو نعمتو کې تر علم لوی نعمت نشته. علم ډیر لوی نعمت دی. علم او پوهه د مشورې له مهمو شرایطو څخه ده. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. د شورا غړي باید د اسلامي علوم او شریعت په اړه لازمه پوهه ولري او دومره علم باید ولري چې د امامت د شرایطو په پوهېدو کې مرسته ورسره وکړي. دوی باید وپوهېږي څوک د هېواد د مشرۍ او امامت وړ دی او څه شرطونه د امام لپاره اړین دي. مشاور باید صالح او ګټور عالم وي. که څه هم ځینې علما ویلي دي چې د حل و عقد شورا غړي باید په علمي لحاظ د مجتهد په حد کې وي، خو اوس اجتهاد حتمي شرط نه دی.
د زمانې مروج علم باید ولري چې د دغه دندې تقاضا په پوره کړل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د صالح علماو سره مشوره وکړئ. کله چې مو تصمیم د هغه په اجرا کې ونیو بیا توکل پر خدای وکړئ. دا حتمي نه ده چې د حل و عقد شورا هر غړی دي هم دیني و هم دنیوي علوم لوی عالم وي، خو دا حتمي ده چې په دغه شورا کې په دا ټوله شورا کې د دواړو علومو ماهرین وي، رای او حکمت ولري. د حل و عقد شورا غړي پر دیني او دنیوي علومو سربیره باید د دقیق نظر او حاکمانه رای څښتن وي، ښه و بد سره تشخیص کړی سي او د ولس مزاج او ګټې ورته معلوم وي. باید دومره حکمت او درایت ولري چې د هیواد د مشرۍ لپاره تر ټولو غوره او مناسب شخص تشخیص کړي. دوی باید د مصلحتونو په تشخیص، سم تدبیر او پالیسۍ کې پوهه ولري تر څو د ټولنې د ګټو ساتنه وکړي. د باور وړ وي. د حل و عقد د شورا غړي د امت اعتمادي، مخور، اهل شوکت او د درناوي وړ کس باید وي. دا ټول غړي باید د باور وړ کسان وي. د دوی په فیصلو ملت باید باور ولري چې ګټې یې ساتي، او که څوک د هیواد لپاره مشر ټاکي مناسب څوک دوی انتخابوي، یعنې دی دا وړتیا لري. الګو اسوه به وي. لکه د هیواد مشر چې باید دومره عالي شخصیت وي چې د ولس لپاره الګو اسوه وي، همداسې باید د حل و عقد شورا غړي مثالي اشخاص وي چې خلک په شخصیت اعتماد ولري، فخر په وکړي او یا حد اقل په شخصیت دوی مشهوره وي. ویښ، حساس او شجاع وي. د شر او فساد، ظلم و ناروا په مقابل کې حساس وي. به تفاوته نه وي چې په ټولنه کې هر ظلم و ناروا ګوري د خپل اني مصلحت په خاطر پټه خوله بې کوم عکس العمل ښوولو ناست وي. ټولنه کښتۍ ده، که کښتۍ څوک سوري کوي او نور ورته ګوري او نه یې منع کوي، ټول ګناهکاران دي او مستحق د عذاب دي. د الله عذاب چې نازل سي بیا خاص نه دی، هغه کسان هم سوځوي چې بې تفاوته وي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. په ټول د تاریخ کې اسلامي ټولنه تر ډیره د مشر په مخ کې د علماو له جبن او تملق څخه ځورېدلې ده. حمیده اخلاق ولري. د شورا غړي د لوړ اخلاقو او عدالت خاوندان دي. د شورا غړي په خپلو پریکړو کې عاجلانه او بېطرفه دي. عدالت، علم، پوخ نظر، حکمت، درایت، زرکتیا، ذکاوت، تقوا، امانت، صداقت، زړورتیا، حسد نه درلودل، لکینې پاکوالی، مهرباني، د هوا و هوس نه پیروي، ناسالم رقابت نه کول، دا ټول د اصحاب حل و عقد اوصاف دي. الخطیب البغدادي او امام فخر رازي ویلي دي چې د حل و عقد هر غړی باید د ټولو هغو شروطو درلودونکی وي چې یو مجتهد فقیه لري. ځینو علما کرامو یوازې د دین علما اصحاب د حل و عقد بللي دي، خو دا هغه وخت و چې دنیوي او اخروي علوم ټوله د مدرسو په نصاب کې شامل وه. د اوس په شان نه وه چې دنیوي او دیني مدرسې سره جلا دي. اوس اکثر د دیني علومو ماهرین په عصري علومو نه پوهېږي او همداراز د دنیوي علومو ماهرین د دین د تعلیماتو سره ډېر اشنا نه دي. نو ځکه اوس یوازې دیني علما اصحاب حل و عقد نسي کېدای، بلکې د دنیوي علومو پوهان هم په اصحاب حل و عقد کې شامل دي. د حل و عقد شورا باید د دواړو علومو د پوهانو څخه جوړه وي تر څو تکمیل سي، یو د بل مکمل وي. د حل و عقد شورا غړي به دومره دا دواړه چې سره یوځای کې علم او پوهه لري چې حق او باطل سره بیل کړی سي او وپوهېږي څوک د مشرۍ لایق او مستحق دي. دومره صاحب رای او حکمت ولري چې پوه سي د ټولنې خیر په څه کې دی او له شره څنګه ساتل کېدای سي دا ټولنه. د حل و عقد شورا غړي باید عادل، پر سمه لا روان او له بدو بیازار، په قول و فعل و عمل کې دا معتدل، مروت و مردانگی و رای و حکمت و بصیرت و شعری و شوکت و دا ولري. تقوا ولري. د شورا غړي باید اهل تقوا وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د اهل تقوا و پرهیزګار چا سره مشوره وکړي.
تجربه کار وي. د اهل خبره او تجربه کارو خلکو سره مشوره انسان په کار کې له خطا ساتي او سمې لارې ته راهنمایي کوي. نو ځکه د مستشار له شرایطو یو هم اهل خبره او تجربه ده. د شورا غړي باید د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي مسایلو په اړه او خصوصا په هغو مسایلو کې چې له ده مشوره غوښتل کېږي لازمه تجربه او پوهه ولري. حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي ښه هغه دی چې د تجربه کارو سره مشوره وکړي. دا حتمي نه ده چې په یو ټولنه کې ټول هغه خلک چې د حل عقد د اهلیت څښتنان وي د حل عقد په شورا کې شامل وي. دا ځکه د ابوبکر رضی الله عنه په تعیین کې ټول مشرانو برخه نه درلوده، بلکې هغو مشرانو برخه درلوده چې ثقیفه بن ساعده ته ورتلی سوی یا ورغلي وه. په مدینه منوره کې یو شمېر نور مخور کسان وه چې حاضر نه وه، خو دوی دغه د حاضرو فیصله غیر حاضرو وروسته نه ده رد کړې، یعنې چې وروسته یې واورېدل رد یې نه کړه. هغه وخت د ټولنې مشران او مخور اصحاب حل عقد ټول معلوم او په ټولنه کې ځای تثبیت و. بل دا چې هغه وخت په ثقیفه بن ساعده کې د امت مشر نه و، ټول مشران په مساوي صلاحیت په شورا کې ناست وه، هیڅ فشار او اجبار د هیڅ خوا پر هغوی نه و. اوس شرایط هسې نه دي، هېواد پراخ دی او ټول خلک یو له بل نه سره پیژني، نو ځکه مخې یو یعنې پیش د پیشه باید یو میکانیزم وي چې ټولو منلی وي او د هغه په اساس د حل عقد شورا غړي وټاکل سي. همداراز د شورا د دایرېدو، د شورا د کار او د فیصلو یو میکانیزم باید وي. یو مشر نسي کولی څو تنه خپل ملګري راوغواړي د حل عقد شورا نوم پر کښېږدي او هغه فیصلې صادرې کړي چې مشر په خوشحاله وي. نه، داسې باید ونسي. اسلام او د ملت مصلحت ایجابوي چې په دغه ستر او مهم کار کې موږ ډیر صادق واوسیږو او ډیر دقت وکړو. د مسلمان امت اوسنی ذلت تر ډیره ځایه د همدغې منقصې سره ولاړ شوی دی. د امت د مشر په غوراوي کې باید د حل عقد پر شورا سربیره د ولس خوښه چې په حکومتولۍ کې د واک اصلي مصدر دی شامل وي. نو ځکه مشر باید د حل عقد شورا په وړاندیز د لوی جرګې لخوا وټاکل سي. صحابه کرامو او خلفای راشدینو هم دغه کار وکړي چې موږ یې په پیروي د دې طرحه جوړوو. هغه وخت یوازې د څو مشرانو په خوښه خلیفه تعیین نه سو، بلکې د مشرانو د رایې څنګ ته د ولس رایه معتبره وه. د خلیفه په توګه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په انتخاب کې په سقیفه کې د مشرانو صحابه کرامو فیصله نهایي نه وه، بلکې په مسجد نبوي کې د عام ولس په تایید پورې تړلې وه. همداسې وسوه. په سقیفه کې اهل حل عقد خلکو ابوبکر رضی الله عنه کاندید کړي او مسجد نبوي کې عامو خلکو ته رایې ته ور وړاندې کړي، هغو رایه او بیعت ورته وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د حل عقد د بحث بل برخه په بل پای. بسم الله الرحمن الرحیم. د حل عقد شورا د پیغام درېیمه برخه. د حل عقد شورا د غړو شمیر او د انتخاب طریقه. زموږ د سلف علما کرامو لخوا د حل عقد شورا د غړو شمیر معلوم نه دی او د انتخاب طریقه یې مشخصه نه ده. هر ټولنه د خپلو ضرورتو او حالاتو مطابق شمیر ټاکي او د غوراوي خاصه طریقه جوړوي. د افغانستان د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره مناسب حالت دا دی چې د مشر او حکومت په څنګ کې یو مقتدره د علماو، پوهانو، متخصصینو او مخورو د حل عقد شورا وي چې موږ د مشرانو جرګه ورته ویلی سو. د حل عقد شورا ته د مشرانو جرګه ویل یو ښه مناسب نوم دی او زموږ خلک ورسره بلد دي. کله چې موږ د مشرانو جرګې، ولسي جرګې یا لوی جرګې نوم اخلو، هدف د تیر فاسد جمهوریت د وخت د جرګو تایید نه دی. دا نومان تر جمهوریت ډیر پخوا افغانستان کې مروج وه. د ظاهرشاه وخت کې چې موږ هلکوان وو دا نومان مو اورېدل، زموږ مشران هم د دغه نومانو سره بلد وه. زموږ هدف دلته د اسلام د تقاضا سره سم د شرعي مفاهیمو لپاره متعارف مصداق پیدا کول دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته د انصار او مهاجرینو ځینې مشران په سقیفه بن ساعده کې راټول سوه او ابوبکر رضی الله عنه د امت مشرۍ ته کاندید کړ. دا لومړنۍ د حل عقد شورا وه چې د ټولنې یو شمېر مشران د ټولنې د ضرورت په درک سره په خپله خوښه راټول او پر ځانو یې په خپله خوښه د خپل خدمت لپاره یو مسؤل وټاکه. دلته د شورا د غړو شمېر هومره و چې خبر وه او سقیفه ته ورتلی سوی. په سقیفه کې د شورا ټول غړي په مساوي حیثیت ناست وه. وروسته حضرت عمر صاحب د خپل عمر په اخر کې 6 تنه د حل عقد شورا وټاکل چې خپل منځ کې د امت لپاره یو مشر وټاکي.
دا اول دا کار نه کاوه، ویل یې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تر ما ډېر بهتر و څوک خپل جانشین ونه ټاکه. خو ډېرو جلیل القدر صحابه کرامو چې په هغه کې ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها هم شامله وه، په ډېر اصرار ورڅه وغوښته چې دغه مهمه موضوع کې فکر وکړي. د 6 کسان خلافت ته ترشیح او کاندید کړه. دا کسان ځکه غوره سوه چې له عشره مبشره څخه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې وه، په اسلامي ټولنه کې لوړ مقام ټولو ته معلوم و، او د عمر رضی الله عنه په نیز د دوی د هر یو تن تر نورو صحابه کرامو ډېر د امارت مقام مستحق و. عمر رضی الله عنه د دوی په باره کې وایي چې ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي فسمى عليا وعثمان وزبير طلحه وسعدا وعبد الرحمن. دغه 6 کسان یوازې د هغو د اهلیت او لیاقت پر بنیاد وټاکل شول. که څه هم سعید بن زید هم له عشره مبشره څخه و او لایق سړی و، خو هغه یې د حل و عقد شورا کې ځکه شامل نه کوي چې د عمر رضی الله تعالی عنه د تره زوی و. هسې نه چې خلک شک وکړي چې د خپل تره زوی د اقتدار لپاره لاره هواروي. حتی خپل زوی عبدالله ابن عمر چې پوه عالم سړی و، د هغوی مشاور وټاکي، خو د شورا برخه نه و او د مشري مقام ته یې کاندید نه کوي. وی فرمایل ولیس له من امر شیء. دا 6 کسان د خلیفه لخوا غوره سوه او ټول په مساوي حیثیت د مشر د غوراوي په مجلس کې ناست وه. عبدالرحمن بن عوف وویل زه مشري نه کوم. له پاتو کسانو ځینې عثمان او ځینې علي رضی الله عنه ته رایې ورکړې. بالاخره 5 کسانو عبدالرحمن بن عوف ته اختیار ورکړي چې هغه د عثمان او علي رضی الله عنهما څخه یو غوره کړي. عبدالرحمن بن عوف 3 ورځې د مدینې مختلف خلک وپوښتل، اکثریت عثمان رضی الله عنه غوره ورته وبللی و. هغه د مدینې د اکثریت خلکو او خپله فیصله د عثمان رضی الله عنه په حق کې شورا ته ابلاغ کړل چې دا اوږد بحث دی، دلته نسو کولی. علي رضی الله تعالی عنه او نور ټولو په هماغه مجلس کې عثمان رضی الله عنه ته د مشر په توګه بیعت وکړي، هغه یې قبول کړي، بیعت یې ورته وکړي. وروسته یې عثمان رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي ته بوتی او هلته یې عامه رایې وړاندې کړي. هغو هم عامو خلکو ورته بیعت وکړي او هغه په دې ډول خلیفه سو. د حل و عقد شورا یا د مشرانو جرګه د غړو شمېر د شرایطو، نفوس او حالاتو په مقتضا تعیین کیږي او ښایي شمېر یو بل هیواد ته توپیر ولري. مناسبه دا ده چې د حل و عقد شورا له 6 برخو جوړوي. دا یو طرحه ده، حتمي نه ده، خو ما په نظر ښه دا ده چې دا د 6 برخو جوړوي. یوه برخه د امیر یا خلیفه لخوا، د مشر لخوا، یوه برخه د حکومت یا رئیس الوزرا لخوا، یوه برخه د قضا یا قاضي القضات لخوا، 3 برخې د ولس لخوا، د ولایتي شوراګانو لخوا چې د ولس په نمایندګي. مثلا که غواړو چې د حل و عقد شورا مجموعاً 18 غړي ولري، 20 تنه د امیر یا ولسمشر، 15 تنه د حکومت مشر، 15 تنه د قضا د مشر او 10 تنه نور د ولس لخوا د ولایتي شوراګانو له لارې راواستول شي. خو ټول د امارت، دا ټول غړي باید د امارت مشر په تایید شورا ته معرفي شي. مناسبه دا ده چې د حل و عقد شورا له 18 غړو څخه 10 تنه دیني علما او پاته 10 تنه د دنیوي امور ماهرین وي. په لومړۍ ډله کې فقیه او د اجتهاد اهل علما او په دوهمه ډله کې د ولس مخور، نوموتي زارعین، نظامیان، سیاسیون، تجار، اقتصاد پوهان، صنعتکاران او داسې د ټولو نور متخصص فني او مسلکي کسان وي. د اهل عقد شورا د غړو د کار موده زما په نظر 6 کاله ښه ده. د حل و عقد شورا د ولس سره په مشوره چې قانون یې تنظیموي 2 تنه د امارت یا هیواد قیادت د هغو د مواصفاتو په نظر کې نیولو سره کاندیدوي او لوی جرګې ته د غوراوي او تقرر لپاره معرفي کوي. 2 کسه ځکه چې حضرت عمر صاحب په 6 تنه کړ، هغو 2 تنه معرفي کړه. زموږ دا طرحه ټول د خلفای راشدینو د منهج په پیروي ده، نو ځکه 2 تنه. لویه جرګه به مشر د لسو کارو لپاره ټاکي. په دې ډول به مشر د لسو کالو لپاره د مملکت واکدار وي، مشر به وي. ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما هر چاته معلوم و هغه وخت اسلامي امت مشري لپاره تر ټولو ښه انتخاب هم دغه و. خو بیا هم دوی تر کاندید وروسته د بیعت یا د وفادارۍ د عهد لپاره عام ولس ته په مسجد نبوي کې وړاندې شول. د عمر رضی الله تعالی د ځای ناستې په وخت کې بیا شرایط هسې نه وه
یو داسې کس نه و چې عمر صاحب فکر کړی وای چې د ټول امت اتفاق به پر راسي، نو ځکه یې شپږ تنه معرفي کړه چې هغوی بیا په خپل منځ کې 2 کاندید کړه او دغو څخه بیا یو انتخاب شو. عمر رضی الله عنه هم دغو 6 کسانو ته د مشر د انتخاب طریقه معینه کړې وه، ورته ویلو چې که 4 یوې خواته سي او 2 بلې خواته دا 4 اعتبار لري، که 3 یوې خواته وي 3 بلې خواته. عبدالله ابن عمر چې هرې خواته و هغه کامیابه خوا ده. عبدالله عمر ته بیا ویلې وه چې هرې خواته چې عبدالرحمن بن عوف هغه خواته ته بیا رایه ورکړه. زموږ په وخت کې مصلحت دا دی چې د خلفای راشدینو په پیروي 2 تنه د حل و عقد شورا لخوا په معینو شرایطو د هیواد د مشرۍ لپاره کاندید او د اعتماد رایې او بیعت لپاره لوی جرګې ته معرفي سي. د حل و عقد شورا د کار طریقه د صریح نص په صورت کې شورا نشته، البته د نص د حکم د ښه تطبیق په لارو چارو مشوره کېدای سي. شورا د صریح نص د نه موجودیت په صورت کې و حق ته د رسېدو یو سالمه وسیله ده. په مشوره کې حتمي نه ده چې ټول خلک دې په یوه خاصه موضوع کې یو نظر ولري، که وي خو ښه او که اختلاف وي اکثریت چې په هر نظر و هغه معتبر دی. د اکثریت موضوع د مسایلو د اهمیت په درجه اړلي او د شورا داخلي مقررات یې توضیح کوي. که څه هم اکثریت او اقلیت د حق د اثبات لپاره هر وخت معیار نشي کېدی، دا ځکه یو وخت یو کوچنی اقلیت پر حق وي، خو دا حالت شاذ دی او اصولي قاعده نشي کېدی. که په نص ثابت قطعي حکم د اقلیت سره موجود وي حق د هغه سره دی. ابوبکر رضی الله عنه ته اکثریت صحابه رایه ورکړه، خو د ځینو اصحابو د کرامو د بیعت ځنډ د اکثریت فیصلې خنډ نه سو. خو کسانو چې بیعت ځنډولی و د ابوبکر رضی الله عنه د غضب سره مخ هم نه سوه، بلکې د تفاهم له لارې معامله حل سوه او مشکل حل سو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا يجمع امتي على ضلاله ويد الله مع الجماعه. الله تعالی زما امت نه پرېږدي چې پر ګمراهي راټول سي او د الله تعالی ملاتړ د جماعت سره دی. څرنګه چې امیر یا ولسمشر د هیواد د ټولو اقتصادي، سیاسي، نظامي، ټولنیزو ټولو چار د دین او دنیا د ټولو مسؤل دی، نو د ده په انتخاب کې باید ډېر دقت وسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت په وخت خپل ځان ناست ونه ټاکه، دا مهم کار یې امت ته وسپاري چې د خپلو شرایطو او حالاتو سره سم خپلو ځانو ته په خپلو شرایطو مشر وټاکي. دغه سبب دی چې دغه مبارک ځای ناستې په 10 کاله کې په 4 مختلفو طریقو ټاکل سوی دی. وروسته د امویانو او عباسیانو په دور کې ملوکیت د خلافت تر نامه لاندې حاکم سو او مشرتابه موروثي سو. نور د مشر غوراوي د خلکو لخوا مطرح نه. دغه سبب دی چې زموږ متقدمینو فقهاو پر امیر حکومت او د حکومت پر ډول د هغه پر فعالیت او د هغو پر څرنګوالي، پر صلاحیتونو او مکلفیتونو د مشر سره د ټکر د بیرې دقیق و مفصل بحثونه نه دي کړي. نو که له یوې خوا دغو ابهاماتو او عدم ایضاح موږ ته اوس مشکلات را پیدا کړي دي، ځکه وضاحت نشته، له بلې خوا یې زموږ لاس خلاص را پرېښی دي چې د اسلام د اصولو په چوکاټ کې د خپل ژوند د مقتضیاتو مطابق د شورا د مشر د تعیین او ښه حکومتولۍ لپاره قوانین جوړ او عملي کړو. هغه خلک چې وایي قرآن کریم سته، نور قوانینو ته ضرورت نشته، د دین له احکامو او د حکومتولۍ له اصولو نه خبره دي. اکثر دنیوي امور الله جل شانه او دغه رسول خلکو ته پرېښي دي چې د خپلو شرایطو مطابق یې تنظیم کړي. انتم اعلم بامر دنیاکم، رواه مسلم. او د دغو د تنظیم لپاره قوانین پکار دي. یو د دغو مهمو کارونو څخه د مشر یا امام نصب دی چې قرآن او حدیث کې د هغه په باره کې مستقیمه څه نشته او موږ باید هغه ته قوانین او مقررات جوړ کړو. علامه سعدالدین تفتازاني وایي چې د امام په غوراوي کې د هغه هاشميوالی، معصومیت او تر ټولو خلکو افضلیت شرط نه دی. هغه وایي د امام غوراوی او د اهل حل و عقد په اتفاق کېږي. دلته د حل و عقد شورا د غړو د شمېر تعیین شرط نه دی. دا د هغه نظر دی. ماوردي په احکام سلطانیه کې وایي چې امام د اصحاب حل و عقد په رایه او یا د قبل امام په وصیت غوره کېږي. په دواړو حالاتو کې د امام خوښه شرط، په دواړو حالاتو کې د امت خوښه شرط. په دوهم صورت کې چې د قبلي امام وصیت د عمر رضی الله عنه انتخاب ته اشاره ده چې ابوبکر د هغه په باره کې وصیت وکړ. د علامه تفتازاني او ماوردي د نظریاتو په مورد کې باید وویل سي چې د عمر انتخاب د ابوبکر رضی الله عنه یوازې مجرد وصیت نه، بلکې د کبار صحابه او کرامو سره تر مشورو وروسته عمر غوره کړ سو. خو له دې سره هم بیا نور راشد خلیفګانو د دغه وصیت طریقه نه ده خپله کړې.
چې یو به وصیت کوي چې تر ما وروسته دا بل سي. دا خلفای راشدینو هم نه کړ قبوله. بیا حتی خپل حضرت عمر صاحب دغه طریقه بیا عملي نه کړه. هغه وخت د عمر رضی الله عنه مقام په ټولنه کې معلومو، ځکه دغه په باره کې څه مشکلات نه وه. همدا سبب و چې کله ابوبکر هغه نوماوه، د ډېرو صحابه کرامو سره مشوره وکړه چې مخالفت ونه کوي. تر ډېرو مشورو وروسته عمر د ابوبکر لخوا ترشه او کاندید سو، خو بیا هم په مسجد نبوي کې عام غوراوي ته وړاندې سو. یعنې یوازې د ابوبکر په وصیت او غوراوی هغه خلیفه نه سو، بلکې تر ډېرو مشورو وروسته عامو مسلمانانو ته د رایې لپاره بیا هم وړاندې سو. دغه سبب دی چې عمر رضی الله تعالی عنه لکه ابوبکر رضی الله تعالی عنه تر خپل غوراوي وروسته عام ولس ته چې دی غوره کړی و خطاب وکړي. حضرت ابوبکر صاحب عام ولس ته خطاب وکړي، عمر صاحب هم خطاب وکړي. دا ځکه دا ولس درولې وه. دا ځکه ریاست او اختیار عامه په اسلام کې د ولس واک دی. وروسته سیاسي شرایط بدل سوه. د راشد خلیفګانو د انتخاب او غوراوي طریقه بیا چا اختیار نه کړه. امویانو خلافت مملوکیت بدل کړ، واک خانداني سو او په وراثت له پلار زوی ته پاتې سوه. د خلفای راشدینو له منهج څخه د امویانو د استخلاف د طریقې بل توپیر دا دی چې د عمر رضی الله تعالی عنه او ابوبکر رضی الله تعالی عنه ترمنځ هیڅ نسبي رشته نه وه. عمر رضی الله عنه د ابوبکر لخوا یوازې په اهلیت، قابلیت، تقوا، اسلام او دین ته د خدمت پر بنیاد غوره سو، په داسې حال کې چې په میراثي نظام کې اهلیت او قابلیت مطرح نه دی. د حل و عقد شورا یو څو مثاله. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر هجرت وروسته په ثقیفه بني ساعده کې اصحاب اعلی راټول سو. بیا دوام خلیفه د خپل وفات په وخت کې شپږ تنه دا اصحاب حل و عقد وه چې خلیفه یې تعیین کړي. په افغانستان کې لوی جرګې تل د حل و عقد شورا کار کړی دی. مثلا د میرویس نیکه او شاه بابا په وخت کې لوی جرګو همدغه د حل و عقد شورا مثبت کردار ادا کړی دی، او تر هغه یو قدم لا اخواته د حل و عقد کار یې هم کړی دی او د ملت د نمایندګۍ کار یې هم کړی دی. البته سوء استفاده هم ځینې سوې ده. مثلا له افغانستان څخه د روسانو تر وتلو وروسته د پېښور معاهدې په اساس حضرت صبغت الله مجددي 2 میاشتې او ورپسې استاد برهان الدین رباني د 4 میاشتو لپاره د هېواد مشران وټاکل سوه. او استاد رباني باید د خپل کار د مودې په پوره کېدو سره اقتدار بیرته خیاجي شورا ته سپارلی وای. خو کله چې د استاد رباني د کار موده پوره سوه، هغه وویل اقتدار د پېښور د معاهدې مطابق خیاجي شورا ته نه سپارم، بلکې د حل و عقد شورا ته یې سپارم. ده وویل چې زه عالم دین یم، مجاهد یم او غواړم د سلف صالح د وخت ابتکار شورای حل و عقد را ژوندی کړم او یو اصیل منتخب اسلامي حکومت جوړ کړم. هغه و چې د حل و عقد شورا په نوم یې په د 1415 کسانو یو مجلس په کابل کې د داخله وزارت په لوی تالار کې په 9 د مرغومې د 1400 او یا هجري شمسي چې د 10 دسمبر 1992 میلادي سره سمون خریدایره کړ. مشرقي شورا چې د ختیځ د 4 ولایتو نمایندګي کوله ورابلل سوې وه چې د حل و عقد په شورا کې برخه واخلي. هغوی چې کابل ته راورسېدل او د استاد رباني ملګري پوست و چې شاید د دوی په راتلو په مجلس کې پښتانه ډېر سي، نو په لار کې د هغوی د راتلو مخ ونیوئ. تر څه جنجال وروسته هغوی خوابدي بیرته جلابات ته وګرځېده او مجلس ته رانغله. مجلس کې استاد رباني جمهوري ریاست یوازینی کاندید و، بل چاته د کاندید موقع نه وه. خلکو اعتراض وکړي چې د استاد وخت پوره دی او دا مجلس د پېښور تړون مخالف دی، خو چا غوږ ورته ونه نیوی او په ډېر تشنجي فضا کې په هغه شورا کې چې اکثریت یې د استاد رباني خپل ملګري وه، ژر رایګیري وسوه او اعلان وسو د استاد د ملګرو لخوا چې استاد برهان الدین رباني نه 114 موافق رای، نه 50 مخالف رای او 380 ممتنع رای ولیدي. اعلان وسو چې استاد رباني د نورو 2 کالو لپاره د افغانستان جمهور رئیس دی. استاد سربیره پر پخوانیو 4 میاشتو 3 کاله او 9 میاشتې نور د جمهور رئیس په توګه کار ته په داسې حال کې ادامه ورکړه چې په ټول هیواد کې جنګونه او د صلاحیت ساحه ډیره محدوده وه، څو بالاخره د طالبانو تحریک په 26 سپټمبر 1996 کې کابل ځینې ونیو او دی لومړی شمال او بیا تاجکستان ته فرار سو. دا د مسخه سوي حل و عقد شورا یو مثال دی. د طالبانو په اول امارت کې
1415 هجري شمسي کې د 1500 تنو ملایانو غونډه په کندهار کې راوغوښته شوه او ملا محمد عمر مجاهد مرحوم چې د تر دې وخته د طالبانو د اسلامي تحریک مشر و د افغانستان مشر وټاکي. په دغه شورا کې د عصري علومو ماهرین، د ولس مخوض سپین ږیري سیاسیون او د هیواد د نور طبقو مؤثر خلک ډېر شامل نه وو. د حل و عقد شورا دندې د مشورتي د دې شورا مشورتي نقش دی چې په مهمو ملي سیاسي اقتصادي او اجتماعي مسایلو کې مشر او حکومت ته مشوره ورکړي. د اساسي قانون تفسیر او د هغه د تعدیل وړاندیز، د قانون د تطبیق نظارت او د مقرراتو جوړول یې بله دنده ده. بله دنده د مشر د کړنو او پالیسیو څارل، د ملي ستونزو حل، مهم ملي ستونزې او کړکېچونو مسایلو د حل لپاره مناسب لارې چارې وړاندې کوي. د ټولنې او حکومت ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره کار کوي. د اسلامي نظام د اصولو او ارزښتونو ساتنه او ملاتړ کوي. د ملي تفاهم وحدت لپاره کار کوي. د حکومت بودیجه عمومي بودیجه تصویبوي. د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي. د مشر د عزل او کاندیدولو وړاندیز کوي. وزیرانو ته د ولسي جرګې سره په ګډ اجلاس کې د اعتماد رایه ورکوي. د ولسي جرګې لخوا وزیرانو ته د عدم اعتماد رایه تاییدوي. د ولسي جرګې لخوا تصویب شوي مقررات تاییدوي. د بهرني هیوادونو سره د لویو قراردادونو تایید یا رد کوي. د امارت د مشر فرمان د مجدد غور لپاره د دلایلو سره مشرتابه ته لیږي. که بیا هم مشر پر خپل فرمان اصرار وکړي، مشرانو جرګه او ولسي جرګه په ګډ اجلاس کې په اکثریت رایه دغه فرمان ردولی سي او د دوی فیصله نهایي ده. بله وظیفه یې د امیر د عزل وړاندیز دی. که امیر یا مشر خپله دنده سمه نه سوه اجرا کولی چې موارد قانون ښیي، حل و عقد شورا د مشر سره کښیني او مشوره ورکوي. د مشر د مشکل د حل لارې پیدا کوي. که مشوره هغه ونه منل، رسما استهزا کیږي. که بیا هم قناعت نسو حاصل، د حل و عقد شورا د ولسي جرګې سره پر موضوع ګډ اجلاس کوي. که دغه ګډې غونډې په 2/3 د مشر د عزل لازم وګڼه، بیا نو لویه جرګه راغوښته کیږي. څرنګه چې په شریعت کې امت د عامه ریاست څښتن دی، نو لویه جرګه د ملت د قانوني نماینده په توګه د مشر د عزل وړاندیز قبلوي او په عوض کې بل هغه څوک چې د حل و عقد شورا لخوا ورته معرفي شوی دی د قانون مطابق د مشر په توګه تعیین او مقرر کوي. او یا که مشر فرضاً داسې حالات پیښ شوه چې طبیعي د نور یا وظیفه نه سوی اجرا کولی یا فوت شو، دا کار کې هم د شورای حل و عقد خپل بل کاندیدان لویې جرګې ته وړاندې کوي. تر دا ځای پورې د حل و عقد د شورا بحث او دا ختم شو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.